نن یکشنبه د 1402 هجري شمسي کال د سرطان 15مه نیټه لښکرګاه ښار لویدیځ لښکري بازار علي لیسې څخه شاوخوا 300 تنه زده کوونکي له 12 کالو زده کړو وروسته فارغ او بریلیکونه پرې وویشل سول. د مراسمو کې د حکومتي مسؤلینو ترڅنګ ښوونکو، زده کوونکو او ګڼ شمېر ځوانانو برخه لرل. د لویدیځ لښکري بازار علي لیسې مدیر سکون راډیو ته وویل چې په 14مه دوره پر هغه غونډه کې 300 تنه زده کوونکي له 12م ټولګي فارغ او بریلیکونه یې پرې وویشل. د نوموړي په خبره چې سږنی ښوونیز کال یې په بریالیتوب سره بشپړ کړ او راتلونکي تعلیمي کال لپاره یې هم پوره چمتووالی نیولی دی. هر تعلیمي کال په پای کې موږ د 12م صنف زده کوونکي فارغین ورکوو چې زموږ دا دوره 14مه دوره وه او دا ځل یې موږ د 300 کسانو په شاوخوا کې فارغین ورکړل چې د هغو د جملې څخه هغه ممتاز زده کوونکي تاسې ولیدل چې وستایل سول او موږ په دې زده کوونکو کې یو شمېر داسې بااستعداده زده کوونکي لرو چې هغه به انشاءالله وکولی شي چې ښو ښوونځیو لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي د دولتي کانکور لخوا څخه. پر هغه غونډه کې د پوهنې ریاست مسؤلینو هم د علم او زده کړې پر ارزښت خبرې وکړلې او له کورنیو او والدینو څخه یې غوښتنه وکړل چې خپل اولادونه زده کړو ته وهڅوي او وخت په وخت یې څارنه وکړي. او لویدیځ لښکري بازار علي لیسې له رهبرۍ یې مننه وکړل چې زده کوونکو ته یې د معیاري زده کړو زمینه برابره کړې ده. شاګردانو سره غوښتنه دا ده چې تاسې د لوړو زده کړو کوښښ وکړئ ځکه چې الله جل جلاله پر تاسې ډېر غټ نعمت باندې کړی دی چې تاسې د علم لپاره قبول کړي یاست یا د حاصلولو لپاره قبول کړي یاست. ډېر کسان ستا موږ ته معلوم دي په ښارونو کې په صحرا کې خدای نخواسته هغه داسې کسان دي چې یا نشهیان ځینې جوړ شوي دي یا په نورو عبث کارو باندې اخته دي. خو بختور کس هغه دی چې د الله جل جلاله د علم لپاره محنت وکړي او فارغ وکړل. په ورته مهال بیا غونډه کې دیني عالمانو د علم او زده کړې پر ارزښت خبرې وکړې او زده کوونکي یې وهڅول ترڅو خپلو زده کړو ته لا ډېر دوام ورکړي. نننۍ دنیا او نننۍ ساینس او ټکنالوژي د انسانانو په ژوند کې ډېر ژور او عمیق تغییرات راوستلي دي. نننۍ نړۍ په ساینس باندې په اقتصاد باندې پرمختللې نړۍ ده او خاص کر د صنعت علم زموږ د مذهب ټول کتابونه په دې باندې راټک دي چې دا فرض کفایي دي کې مسلمانان پرېږدي مسلمانان غواړي په بل لکه د جنازې لمونځ داسې حکم لري نو موږ تاسې به یو طرف ته خپل مسؤلیت ادا کړي بل طرف ته مو ځان ښایسته کړي بل طرف ته مو په ځان باندې اعتماد راغلی او د خلکو څخه به بې حاجته شوي. نن هغه وخت بیا را رسېدلی دی چې په ټولنه کې بیا څو ستوري او چراغان وځلېدل. ټولنه یې بیا رڼا کړله، روښنایي یې ټولنې ته ورکړله، معاشرې ته روښنایي ورکړل. خدای جل شانه ته تمه لرو چې دغه زموږ وروڼه فارغان به د دې ټولنې خادمان جوړیږي. له 12م ټولګي فارغ زده کوونکي خوښ دي چې له یو اوږد ځنډ وروسته خپل 12 کلن مزل پای ته رسوي. دوی وایي په همدې زده کړو بسنه نه کوو او خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکوو ترڅو د ټولنې او خلکو لپاره د خدمت جوګه وګرځو. هیله مو همدا ده چې یو ښه مقام ته ځان ورسوو، یو ښه د هېواد دپاره یو ښه د خدمت جوګه وګرځېږو او آینده نسل یا آینده کوم زده کوونکي چې دي هغو دې ته هم دا یو پیغام دی چې مه پرېږدئ دغه خپل درسونه دغه خپل مکتب هر څه چې ځان تر یو ځایه ورسوئ تر څو د بل لاس ته احتیاج او محتاج نه سو. بنا زموږ د ټولو شاګردانو دغه اراده ده انشاءالله الرحمن او خپله مې هم تر کلک هوډ لرم چې وکولی شم لوړې زده کړې سر ته ورسوم. موږ په توان په دغه کې هم نه ده. موږ باید ټوله که وغواړو که ونه غواړو دا هېواد پر موږ حق لري چې باید دې هېواد ته موږ خدمت وکړو. افغانستان چې دی یو جنګ ځپلی هېواد دی، دا پرمختګ غواړي، دغسې باید ځانونه څه جوړ کړي چې افغانستان پر مخ بوځو او افغانستان ته یو کار سرته وکړو.
هلمند مرکز لښکرګاه ښار کې داسې مهال سلګونه زده کوونکي له 12م ټولګي د فراغت سندونه ترلاسه کوي چې ډېری زده کوونکي په کانکور ازموینه کې تر ګډون وروسته ناکام کیږي او یا هم د خپلو خوښو پوهنځیو ته لار نشي پیدا کولی. حافظ احمد، نصرت، سکون رادیو.